دی چې کله راغی اخواته یې طواف شروع کړ. یو عرب په دې مټ باندې وټپاو، حاجي طواف خو تا دې خواته شروع کړی، په دې طرف باندې شروع کا. او بیا ورته په کتاب باندې پوهېږې؟ د وی چې ملا علي قاري یو کتاب لیکلی هغه واخله، د مناسک د حج به زده کې. اوس دا ورته یادوي، کتاب یې دومره مشهور دی چې ټولو مسلمانانو ته رسېدلی. هلته به کوشش دا کوو چې بیا د بیرانه ونشي. ما تاسو ته یو آیت کریمه ویلی و، ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. که څوک اراده مو وکوي د کجرویو د ظلمونو په دې حرم شریف کې، الله وایي موږ به دردناک عذاب دې سړي ته ورڅکو، سخته سزا به ورکړو. الله وایي سورة الحج کې الله وایي موږ ته. او بیا مې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه قولم تاسو ته بیان کړی و چې هغه به له طایف کې اوسېده، له حرم نه بهر. داسې نه وي چې موږ پام نه وي او د ګناه اراده م کړې وي او الله رانه ناراضه شي. الله عز وجل دې موږ تاسو له ګناه نه وساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي احتکار الطعام فیه الحاد. که څوک په دې حرم شریف کې دغه خوراکي شیان په دې کې احتکار کوي، ګدي یې چې تر څو قیمت لوړ شي، په لوړ قیمت به یې په خلکو باندې خرڅ کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام الحاد دی، دام له حق لارې نه کجروي ده. مشکات شریف هم دغه حدیث مبارک ذکر کړی دی. او دغه وعید کې بیا داخليږي نذقه من عذاب علیم. دې سړي ته به موږ دردناکه سزا ورکړو. خدای عز وجل دې موږ تاسو له هر نوع عذابونو څخه وساتي. جنتي چینه هلته موجوده ده، د زمزم اوبه هلته مقام ابراهیم موجود دی، د جنت نه راغلی کاڼی چې حضرت ابراهیم علیه السلام به ورباندې درېده او د کعبه شریفه به جوړوله. هلته حجر الاسود موجود دی. دغه کعبه شریفې دا کونج کې چې دا د کاسې نشان یې ورکړی، نو تقریبا دغه کونج کې دې ته رکن شرقي م وایي، د شرق په طرف باندې دی دې کونج ته. دلته چې کوم کاڼی نصب دی، برسر یې د سپینو زرو پوښ ورکړی. هغه سپین چې ښکاري هغه پوښ دی، د سپینو زرو نه جوړ دی. هغه د دې دننه دا کاڼی داسې سوربخون غوندې دی. تاسو هغه ځای ته وګورئ، هلته یې ښه راخیستی دی. دغه منځ توروالی چې دی دغه کاڼی دی. دا برسره سپین چې معلومیږي، دا سپین دا ټول پوښ دی. دې کاڼي ته یې دا پوښ ورکړی. او دغه کاڼی په ابتدا کې سپین و، کله چې د ګناهګارو خلکو لاسونه بار بار ورباندې ولګېدل دا رنګ یې تور شو. کله چې دا راغلی و د جنت نه دا سپین و. او د دې په مقابل کې دا زیړ چې ښکاري دلته یې تاسو ته نصب کړی دی. دا مقام ابراهیم د په دې جالۍ کې دننه بیا یو بل کاڼی موجود دی. دا هغه کاڼی دی چې په دې باندې به حضرت ابراهیم علیه السلام درېده او کعبه شریفه به یې جوړوله. دغه کاڼی هم له جنته راغلی. او دلته یوه چینه ده د مقام ابراهیم او د دې کعبې شریفې تقریبا په مابین کې. اوس خو پټه ده، برسره مطاف ورباندې جوړ دی او له دې نه یې پایپونه تېر کړي دي بهر. او بیا په نلکیو کې او همدارنګې په ترموزونو کې دغه زمزم اوبه ایښودل شوي وي. دغه چینه له جنته راغلی ده. دا د هاجرې بیبي په وخت کې داسې د الله عز وجل د قدرت نښانې دي په دغه ځای کې او یو خاص هیبت لري. نو موږ به د دې ځای قدرداني نه کوو، خامخا به یې کوو. خاص هیبت لري. مولا علي قاري رحمه الله یو لوی عالم دی شوی، حنفي عالم دی، افغانی عالم دی، د هرات عالم دی، لوی شخصیت دی. ټول امت مسلمه ته خدمات کړي دي. په ځانګړې توګه د حنفیت مذهب ډېر مدلل کړی دی. دغه شخصیت یو کتاب لیکلی ارشاد الساری په نوم باندې. دغه ارشاد الساری کې ټول د حج مناسک بیان شوي دي. خدای مبارک چې کله حج د بیت الله شریف ته ولاړ، نو دا طواف خو دې ځای نه داسې شروع کېږي. داسې به طواف کوي په ښي طرف، او دغه چپ اړخ دی چې کوم دی دا به کعبې شریفې ته نږدې وي. دلته دا زړه ده، خو کعبه شریفه د الله له خوا نه انوارات راورېږي، دا په سترګو ښکاري نه. نو دغه انواراتو کې به لومړنۍ برخه د دې زړه وي. دا زړه چې له نوره ډک شي، زړه چې د الله له رحمت نه ډک شي، بیا زموږ ایمان قوي کېږي او د اعمالو صالحه او توفیق الله راکوي. نو طواف خو داسې شروع کېږي. دی چې کله راغی اخواته یې طواف شروع کړه. یو عرب په دې مټ باندې وټپاو، حاجي طواف خو تا دې خواته شروع کړی، په دې طرف باندې شروع کا. او بیا ورته په کتاب باندې پوهېږې؟ د وی چې ملا علي قاري یو کتاب لیکلی هغه واخله، د مناسک د حج به زده کې.
اوس دا ورته یادوي کتاب دومره مشهور دی چې ټولو مسلمانانو ته رسېدلی مولا علي قاري یو کتاب لیکلی هغه مطالعه کا مسلې د حج بنده کې پکې نو دې خوا نه به طواف کوي بیا دا مبارک ورته چې مولا علي قاري زه خپله دا کتاب هم ما لیکلی په دې کعبې شریفې چې کوم حیبت دی د دې حیبت له امله ما سار سره نه ګډوډ شول